د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د تېرې ورځې راهیسې د دې ولایت په مختلفو سیمو کې 14 تنه داعشیان نیولي چې اوس ترې پلټنې روانې دي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال د دوشنبې په ورځ یوې خبري ناسته کې وویل دغو نیول شوو وسلوالو چې دوه پکې پاکستانیان دي د اچین، هسکې مینې او بټي کوټ ولسوالیو کې فعالیت کاوه. دغه 14 د جملې څخه 12 تنه د بټي کوټ ولسوالۍ څلورم پارم په سیمه کې دغه چې د کوټ، اچین او د بالا په ولسوالۍ کې تخریبي او رانکاري اعمال ترسره کول او بېګناه انسانان به وژل غوښتل چې رخصتۍ په موخه ګاونډي هیواد پاکستان ته لاړ شي د بیدارو پولیسو لخوا ونیول شول. د ننګرهار ولایت ویاند عطاالله خوږیانی وایي دغه داعشیان د شفق په نامه پیل شوو عملیاتو په جریان کې نیول شوي او یادو نیول شوو کسانو په خپل جرم اعتراف هم کړی. اکثره په مهمو دندو کې بوخت ول د داعش وسلوالې ډلې سره دا نیول شوي دي. دوی په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی دی. د دوی قضیه به نور هم څېړل کېږي او زموږ امنیتي منصوبین په خپل منځ کې لا هم زیاته همغږي لري او موږ هیله مند یو چې د خپلو نورو عملیاتو په ترڅ کې به نور وسلوال مخالفین هم وځپي، وبینسي او د قانون منګولو ته به وسپاري. د ویلو ده چې لا هم د ننګرهار د شینوارو ولسوالیو په لورو پرتو سیمو کې د داعش وسلوال فعال دي او د تیر ځل په شان د یوې FM راډیو له لارې خپل تبلیغاتي خپرونې کوي. خو د کورنیو چارو وزیر ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې د شفق په نامه پیل شوي عملیات به د دولت وسلوالو مخالفینو ټغر ورټول کړي.